أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې سورت مبارک نوم دی سورہ ابراہیم. د دې سورت مبارک په شپږم رکوع کې د ابراهیم علیه السلام تذکرہ بیانېږي، ځکه دا نوم سورہ ابراہیم دے. دا سورہ ابراہیم د مکی دور په هغه زمانہ کې نازل دی چې کله د کفارو د اسلام مخالفت ډیر په زور او شور سره په ډیر قوت طاقت سره د اسلام مخالفت کولو، د الله پیغمبر او د هغه ملګرو ته ډیر تکلیفونه رسول، ښکارا دمکې ورکولې که تاسو د دې دعوت نه رستو نشولې موږ به تاسو د کلي نه وباسو او تاسو به جلا وطن کو، او باقاعده دې خبرو له عملی جامه ورکولو کوشش هم کولو. نو په داسې زمانه کې په داسې حالاتو کې د دې صورت مبارک په دغه آخري ادوارو کې دا صورت مبارک الله نازل کړی دی. دا صورت مبارک په ترتیب مصحفی په لحاظ سره 14 صورت دی او د ترتیب نزولی په لحاظ سره 70 نمبر صورت دی. د دې صورت ماقبل صورت سره مناسبت په دې طریقې سره علما بیانوي چې د سورې رعد پاغي کم چې کم دی دا توحید او د رسالت بیانو او دغه شان د سابقه پیغمبرانو داغي د اقوام ذکر دی، داغي د عذابونو، او هغه چې کم دی مکی صورت دی او دا صورت چې کم دی مکی دی، په دې کې دغه شان د توحید او د رسالت بیان دی او ورسره د سابقه کفارو چې کم دی داغي د عذابونو ذکر دی. دویم نسبت دا بیانې چې د دې د سورہ رعد په آخري آیت کې د قرآن مجید تذکرہ دا چې ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. او د دې سورت مبارک ابتدا الله تعالی د قرآن مجید په ذکر سره کوي. او د دې سورت مبارک ابتدا کیږي په الف لام را سره. دا هغه حروف مقطعات دي چې د دې معنا مخلوق ته معلومه نه ده، دا د الله او د الله د پیغمبر یو راز دی. بس زمونږ په دې باندې ایمان دی چې څه د دې نه مراد د الله دی، بس هغه حق دی مونږ یې منو. خو دلته علما فرمایي چې د الف لام را کې دلته دا اشاره ده چې په دې کې د کفارو ته یو قسمه چیلنج دی چې ای کفارو دا قرآن مجید په هغه حروف سره کلام دی چې کم حروف سره تاسو خپل کلام او خبرې جوړوي، نو چې تاسو د دې کلام نه انکار کوئ او دا وایي چې دا د انسان کلام دی، د الله کلام نه دی، نو تاسو هم د دې کلام پسان یو کلام خو پیش کې گویا هغې ته یو قسمه چیلنج دی چې تاسو چې کوم دی د دې قرآن مجید پشان یو آیت یا صورت
پیش کې لیکن هغوی دین عاجز دي. بیا په دې صورت مبارک ابتدا کیږي د قرآن مجید د خصوصیات او صفات سره چې دا کتاب هغه کتاب دی چې الله خپل حبیب ته فرمایي چې دا مونږ ته باندې نازل کړی دی او د دې کتاب په ذریعه به ته خلق د کفر او د شرک د تیارو نه روباسي او د ایمان او د هدایت رڼا ته به راولي. بیا په دې صورت مبارک کې د هغه خلقو مذمت دي چې کم کافران دي او هغوی د دنیا محبت باندې دومره ورډوب شوي دي چې د آخرت په مقابله کې د دنیا محبت ته ترجیح ورکړې ده او په دغه وجه باندې بیا دوی د قرآن نه او د الله د توحید نه او د قیامت نه انکار کوي. ورپسې بیا د سابقه امتونو ذکر دی او بیا مکی معظمی کافرانو ته د دې خبرې بیان دی چې تاسو د دې پیغمبر متعلق دا چې دا بشر دی انسان دی منګه څنګه د په وینا باندې د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه عقاید او عقیدې چې کوم دی هغه پریدو او د خبرو منو. نو د دې باره کې الله وتعالى چې دا د مخکې څومره پیغمبران موږ دنیا ته را لېږلي دي هغه هم انسانانو، لہذا کدی بشر او انسان دی نو دا د رسالت د پاره څه منافي خبره نه ده. ورپسې بیا په اختصار سره د موسی علیه السلام ذکر دی چې الله هغه فرعون ته د هغه قوم ته راولېږه د بني اسرائیلو د اصلاح د پاره، بیا هغوی باندې الله چې کوم انعامات وکړو نو موسی علیه السلام هغوی ته د الله د انعاماتو یاد دهاني کړي او د هغوی د شکریه ادا کولو ترغیب ورکوي. گویا دی امت ته هم د دې خبرې په دې کې اشاره ده چې الله تاسو باندې یو انعام کړی دی چې الله تاسو کې خپل آخري پیغمبر راولېږه او عظیم الشان کتاب قرآن مجید مبارک راولېږه، لہذا د دې نعمت قدر وکړئ او د دې شکریه ادا کړئ. ورپسې بیا د قوم نوح او د قوم عاد د نورو اقوامو ذکر دی. بیا ورپسې ذکر دا راځي په دې صورت مبارک کې چې دا کفار چې کوم په بې باکۍ سره د اسلام او د توحید او د رسالت د قیامت نه انکار کوي او ګستاخانه الفاظ استعمالوي، نو قرآن مجید مبارک کې بیا دغه خلکو ته هم په دغه لهجه کې د روز محشر هغه نقشه ورته ښکاره کوي چې ای کافرانو په دنیا کې چې کوم تاسو د کوم غلطو عقیدو مالکان یې او د مخلوق عبادت کوي د بوتانو عبادت کوي پر ورځ د قیامت په چې کوم دي دا بوتان ستاسو اس پکار نه راځي. دغه شان د کوم مشرانو چې تاسو په پټو سترګو باندې تقلید کوي د هغې مشرانو سره به دوی پر ورځ د قیامت چې کوم مکالمه ده هغوی به هم چې کوم دي براعت وکړي چېرې مونږ خو تاسو چې کوم دي په زوره باندې ځان پسې را روان کړی نه وی او بس مونږ ته خبره کړې وه تاسو هم پسې را روان وې تر دې چې کوم شیطان د کوم شیطان چې دوی پیروي کوي یا پر ورځ د قیامت په دا شیطان هم د دوی نه برات اظهار وکړي چې ما خو صرف زما کار خو تاسو ګمراه کولو، ما تاسو ګمراه کړئ، په کار خدا دی چې تاسو زما خبره نه منله، د خپل پیغمبر خبره منلې وي، نو الله چې کوم وعده کړې ده هغه وعده پوره کېدو واله ده او ما چې کوم وعدې تاسو سره کړي دي هغه پوره کېدو واله نه دي. نو په ورځ د قیامت په دا کافرانو بیا د ډېر افسوس او د حسرت مالکان دي. او بیا په آخر کې چې کوم دي د ابراهیم علیه السلام تذکره ده او د مکی معظمی دی کافرانو مشرکانو به دا دعوه کوله چې یاره موږ په دین په ملت ابراهیمي باندې یو، نو الله ورته د ابراهیم علیه السلام هغه ملت او دین چې کوم دی د هغه شخصیت ښکاره کوي چې هغه خو چې کوم دی د یو الله عبادت کولو، لہذا دا آخري پیغمبر چې کوم دین پیش کوي تاسو د هغې سره مقابله وکړئ چې ستاسو دین چې کوم دی هغه د ملت ابراهیم مطابق دی ای کفارو، او کله د دې پیغمبر چې کوم دی ملت چې کوم دی د دین ابراهیمي سره بالکل تعلق ساتي. او بیا د ابراهیم چې کوم دی د خپل د کعبې شریفې دپاره د مکې معظمې د خلکو اوسېدونکو خلکو دپاره د خپل اهل ویال لپاره چې کوم دعاګانې غوښتې دي او په هغه دعاګانو کې بیا دا دعا غوښتې ده چې الله ما د خپل اولاد په داسې ځای کې آباد کړل چې غیر آباد دی د زرع قابل نه دی، لہذا د خلکو چې کوم دي دوی ته مایله کړي او دوی دپاره خوراک دپاره چې کوم دی میوې او تازه پل چې کوم دی هغه ورته مهیا کړي،
هغه دعا الله قبول کړه. نن مکه معظمه کې چې کم دی او مغه شان دنیا خلق الترا روان دي او ورسره چې کم دی بے موسمه میوي التهر وخت ملاويږي. والله فرمای الف لام را کتاب انزلناه. دلته علما فرمایي چې دا کتاب نحوی ترکیب سره خبر دی او د دې مبتدا چې کم دی هاذا هغه محذوف دی، یعنی هاذا کتاب انزلناه الیک. اے زما حبیب دا هغه کتاب دی چې مونږ ته نازل کړی دی. علما فرمایي چې په دې کې د دو خبرو ته اشاره ده چې خو الله دا وایي چې دا کتاب مونږه نازل کړی دی، خو د دې نسبت الله خپل ځان ته وکړو. دویم چې کم دی بیا خطاب کیږي نسبت کیږي د الله پیغمبر ته، نو په دې کې دو خبرو ته اشاره شوله چې دا کتاب ډیر عظمت والا دی ځکه چې دا الله نازل کړی دی، او دویم پکې اشاره د الله د پیغمبر اوچت شان او مرتبه ته ده چې د دې لومبني کتاب مخاطب چې کم دی هغه الله خپل پیغمبر ګرځولې دی. نو الله فرمایي دا هغه کتاب دی چې مونږ ته نازل کړی دی. او د دې کتاب صفات بیانېږي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله فرمایي اے زما حبیبا دا هغه کتاب دی چې مونږ ته نازل کړی دی د دې د پاره چې ته وباسې خلق د تیارونه رڼا ته. ناس ویلی شي عام خلقو ته، عام انسانان ته ناس ویلی شي، او دینه مراد موجوده انسانان او آینده راتلونکي انسانان ټول ته مراد دي. ګویا کوم موجوده خلق دي یا راتلو پیدا کېدو ولا رستو خلق دي تر قیامت پورې، هغه ټول خلق چې کوم دي د دې کتاب په ذریعہ ته د تیارونه وباسي رڼا ته. ظلمات چې کوم دي دا د ظلمت جمع ده، او ظلمت عام معنی چې کم دی هغه تیاری ته ویلی شي، خو دلته معنی چې کم دی هغه تیاره د کفر او د شرک او د بد اعمالو تیاره ده. او نور نه مراد رڼا ده، او رڼا نه مراد دلته چې کم دی هغه ایمان دی او هدایت دی. بیا علما دلته دا وضاحت کوي چې دا ظلمات چې کم دی دا صیغه د جمع ده، او نور چې کم دی دا د صیغه د مفرد ده. نو چونکې دا ظلمات کفر او شرک او بد اعماله د دې ډېر قسمونه دي، نو ځکه چې کم دی دا صیغه د جمع ذکر شوله. او نور چې کم دی ایمان دی او هدایت دی هغه هو واحد او یو دی، نو ځکه د مفرد صیغه ذکر شوله. نو الله فرمایي چې منګه اے حبیبا د دې کتاب په ذریعہ باندې منګه تا ته به د دې کتاب په ذریعہ باندې خلق دا تیارونه د کفر او د شرک د تیارونه روباسي او د ایمان رڼا ته به راولي. او بیا ورسره باذن ربهم ذکر راغی د دوی د رب په اجازت سره. گویا دلته دې خبره ته اشاره شوله چې دا هدایت ورکول دا ستا په لاس کې نه دي، هدایت ورکول دا د الله په لاس کې دي. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ځکه الله دا فرمای اے زما حبیبا انک لا تهدی، ته هدایت نشي ورکولی هغه چاته چې ستا خوښه وي، لیکن الله چاله چې هدایت ورکول غواړي نو هغه هدایت ورکولی شي. نو دلته دا شرط ذکر راوستو چې د الله په اجازت سره ته خلقو ته هم هدایت ورکولی شي. گویا د الله اجازت باندې ته خلقو ته هدایت ورکولی شي او د ایمان رڼا ته راوستلی شي. بیا دلته علما دلته یو خبره بیانوي چې دلته د دې آیت معنی دا شوله چې د تمام بنی نوع انسان او بنی آدم هغه د کفر او د شرک د تیارونه د ایمان رڼا ته راوستو دپاره او انسان او انسانیت د دنیا او د آخرت د بربادۍ نه هلاکت نه بچ کولو واحد لاره چې کوم دی هغه قرآن مجید مبارک دی. ځکه چې الله کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. لہذا دې نه دا مطلب شو چې څومره خلق قرآن مجید سره زیات تعلق ساتي، زیات قریب وي، هغه خلق به چې کوم دی هغې به د کفر د شرک او تیارونه بچ وي او د ایمان او د هدایت مالکان به ګرځي. او څومره چې کوم خلق هغه د قرآن نه لرې کېږي دومره به چې کوم دی هغه د دنیا او د آخرت چې کوم دی بربادۍ مالکان ګرځي، هغې ته به هېڅ قسمه فلاح او کامیابي نه ملاویږي. خو دلته بیا علما دا خبر هم کوي چې دلته خو صرف دا قرآن مجید
واحد هغه کتاب دی چې په دې باندې مسلمان ته انسان ته د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابی حاصلېږي. خو د قرآن مجید یو مزید خصوصیت دا دی چې څوک د قرآن مجید چې کوم دی صرف تلاوت چې کوم دی بغیر د پوهې نه کوي، نو د قرآن مجید تلاوت بغیر د پوهې نه هم دا د انسان په نفس باندې ډېر لوی اثر لري. اگر که په معنا باندې پوهېږي نه، خو چې د قرآن مجید تلاوت کوي نو دا تلاوت هم د دې انسان په نفس باندې ډېر اثر لري. تاریخ د دې وی گواه دی چې هندوانو عیسایانو څومره چې کم کوشش کړی دی کم مسلمانان خپل دین ته واپس راستو دپاره او خپل پیسې لګولې دي، نوجوانان چې کوم دي هغه ځان ته مایله کړي دي. نو هغه نوجوانان چې چا د قرآن مجید تلاوت کړی دی، تلاوت به کولو، هغه د هغې په جال کې ګیر شوي نه دي. او چې کم خلکو قرآن مجید تلاوت نه دی کړی او هغې تعلق ساتلی دی، هغه خلک د هغه عیسایانو او د هندوانو په ګرفت کې راغلي دي او د هغې مذهب اختیار کړی دی. نو لهذا د قرآن مجید صرف تلاوت هم دا هم ډېر لوی اثر لري اگر که دوی په پوهېږي نه. اگر چې د دې په معنا باندې ځان پوهول، بیا د دې چې کوم دی په هغې باندې عمل کول، دا خو اصلي مقصد هم دی. خو لیکن که صرف تلاوت چا د دې کولو هم به چې کوم دی هغه د شیطاني اثراتو نه بچ ګرځي. بیا دلته فرمایي چې الی صراط العزیز الحمید. دلته د تیارو ذکر وشو، د رڼا ذکر وشو. او د دغه تیارو او رڼا خو چاته ښکاري نه چې د تیارو رڼا چې کوم دي څنګه شي دي، د کفر تیارو، د ایمان رڼا، دا خو څوک په سترګو باندې ویني نه. نو لهذا د هغې دپاره اوس وضاحت وکړو چې دا کفر او د کفر د تیارو نه ځان بچ کولو دپاره او د ایمان رڼا کې تلو دپاره هغه لار اختیارول پکار دي چې کومه لار د عزیز او د حمید ده. الی صراط العزیز الحمید. گویا کم انسان چې دا هغه ذات چې هغه عزیز دی او حمید دی. عزیز معنا قوي او غالب ته ویلی شي، او حمید هغه ذات چې هغه د تعریفونو مستحق وي او تعریفونه یې کړي شوي وي، هغه ذات. نو د عزیز او د حمید په لار چې څوک روان شو، هغه انسان به د کفر تیارو نه بچ کېږي او د ایمان راته به راځي. او دا عزیز او حمید دا لاره د الله لاره ده. او څوک چې د الله په لار باندې روان شو، نو دی به چې کوم دی د هغه کس په شان چې هغه د کفر او د شرک په تیارو کې ډغرې خوري او هلاکت کې کندو کې غورځېږي. نو دا انسان چې کوم د الله په لار باندې روان وي، نو دی به الله ته رسي او د الله د رضا درجه به ته حاصلېږي او دی به چې کوم دی په خپل مقصد ته رسېدو کې کامیاب وي. او شرط دا دی چې دی د الله د لاره پرې نږدي. اوس الله هغه ذات دی چې الذي له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله هغه ذات دی چې د هغه دپاره ملکیت دی هغه څیزونه چې کوم اسمانونو کې دي او کوم په ځمکه کې دي. اوس چې کوم خلق د قرآن مجید نه انکار کوي، نو د هغې خلقو متعلق اوس فرمایي چې وویل للکافرین من عذاب شدید. کم خلق چې د قرآن مجید د نعمت نه منکر دي اعتقادا، قرآن مجید نه مني، دغې خلقو دپاره هلاکت دی، بربادي ده، د سخت عذاب دی باندې دی په خپله باندې په خپل ځان باندې عذاب راوستو واله دي. او خدا په دې کې علما بیا دا فرمایي چې اگر چې دلته مراد خو کافران شو، خو چې کم خلق قرآن کم سړی د قرآن نه اعتقادا منکر خو نه دی، خو قرآن پرېښی دی، نه لولیا، نه پې عمل کوي، نه پې ځان پوهوي، دغه مسلمان هم چې کوم ګناهګار په دې وعید کې بیا راتی شي چې د هغه دپاره هم د الله طرف نه عذاب شدید کې مبتلا شي دي. اوس چې کوم د قرآن مجید منکرین خلق دي، د هغې یو درې خصلتونه اوس بیانېږي. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. کم خلق چې د قرآن د نعمت نه منکره دي، دا هغه خلق دي چې دوی محبت کوي د ژوند د دنیا سره د آخرت په مقابله کې. گویا د دنیا د فیدو پسې منډې وخي، د دنیا آرام او نفع د هغې د حصول لپاره د آخرت نقصان کوي. نو دا خلق چې کوم دي دا د قرآن نه هم منکر دي، ځکه چې قرآن مجید یې خلقو ته د آخرت باره کې ذکر کړی دی چې تاسو ځان له
آخرت جون چې کوم دی خیسته کې د دنیا جون چې کوم دی دا عرضی دی د دنیا مال او اسباب چې کوم دی د فنا ده او آخرت نه بقا ده لہذا کم خلک چې د قرآن نه مني نو هغوی به دنیا سره محبت کوي او آخرت سره به محبت نه وي گویا دی به دا دنیا جون له ترجیح ورکوي په آخرت باندې او دویم دا ویصدون عن سبیل الله دا قرآن مجید دا منکرین هغه خلک دي چې په خپله هم په غلط لار باندې روان دي او اوس چې هر کله دوی په غلطه لار او ګمراهۍ باندې روان دي نو دوی د خپل ځان باندې پرده اچولو دپاره نور خلق هم ځان سره شاملوي او نور خلق هم چې کوم دي د الله د لارې نه منع کوي ویصدون عن سبیل الله دوی منع کوي خلق د الله د لارې نه گویا ځان سره نور هم خلق چې کوم دي په دې ګمراهۍ کې شریک کوي او د الله د لارې نه منع کوي او دریم دا چې ويبغونها عوجا د الله په دې لار کې چې کوم دي کوږوالی لټوي په دې کې شک او شبهات پیدا کوي قرآن مجید باره کې شک او شبهات پیدا کوي د قرآن مجید متعلق چې کوم دي د ځان نه تعویلات کوي یا د ځان نه چې کوم دي د هغې معنی بیانوي لہذا دا خلک چې کوم دي بیا په حق لار کې کوږوالی لټوي او نو بیا اولئک فی ضلال بعید دا هغه خلک دي چې دی په گمراهی کې مبتلا دي خو په ډېر لرې گمراهی کې گویا دوی په گمراهی کې دومره ورنوتي دي چې دوی اوس په راه راست باندې راتل د دوی مشکله دي او هم په دې گمراهی کې د دوی مرګ به راځي الف لام را کتاب انزلناه الیک دا کتاب نازل کړی دی مونږه پتا تا لتخرج الناس من الظلمات تدې دپاره چې وباسي خلق د کفر او د شرک د تیارونه الى النور رڼا د ایمان او د هدایت ته باذن ربهم د دوی د رب په اجازت سره الى صراط العزیز الحمید هغه لاره چې هغه د قوي او غالب او د حمید چې د هغه مستحق د حمد او ثنا د تعریفونو دي د هغه ذات لارې طرف ته دوی چې کوم دي په هغې باندې روان شي الله الذي له ما في السماوات دا الله هغه ذات دی چې د دپاره ملک او ملکیت دی د هغه څیزونو چې کوم په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څیزونه چې کوم په ځمکه کې دي وویل للکافرین او هلاکت دی بربادي ده د کافرانو دپاره من عذاب شدید د عذاب سخت نه الذین دا منکرین قرآن هغه خلق دي یستحبون الحیات الدنیا چې محبت کوي ژوند د دنیا سره علی الاخرت د آخرت په مقابله کې ويصدون عن سبيل الله او منقي خلق د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او کوږوالی لټوي په دغه لاره کې اولئک فی ضلال مبین دا هغه خلق دي چې په ګمراهۍ لرې کې مبتلا دي الف لام را کتاب انزلناه الیک دا کتاب نازل کړی دی مونږه تا ته ای حبیبا لتخرج الناس من الظلمات تدې دپاره چې وباسي خلق د کفر او د شرک تیارونه الى النور د ایمان رڼا ته باذن ربهم د دوی د رب په اجازت سره الى صراط العزیز الحمید هغه لاره چې هغه د قوي او غالب او د حمد مستحق ذات لاره ده الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله هغه ذات دی چې د هغه دپاره ملکیت دی د هغه څیزونو چې کوم په اسمانونو کې دي او هغه چې کوم په ځمکه کې دي وویل للکافرین او هلاکت دی د کافرانو دپاره من عذاب شدید د عذاب سخت نه الذین هغه کسان دا منکرین قرآن هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې دوی محبت کې د ژوند د دنیا سره علی الاخرت د آخرت په مقابله کې ويصدون عن سبیل الله او منقی خلق د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او تلاش کوي او د کوږوالی لټوي د الله په لار کې اولئک فی ضلال بعید او دا هغه کسان دي چې په لرې ګمراهۍ کې مبتلا دي